بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. په دې وخت کې مونږ روان شو زو سبا مسجد کوم ته چې جنگ خندق هم وي، غزوه احزاب دې ته هم ویل کېږي. دا د مغرب طرف ته واقع ده په مدینه منوره کې، او دغه ځای نوم چې کوم دی سلا پهاړ دغه ته هم وي، سلا غر ورته وي. او دلته کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې فتح صورت هم نازل شوی د مسجد فتح په نوم دی دغه ځای. نو دغه جماعت چې کوم دی د مسجد فتح په نوم دی، د دې باندې وروستو موږ خبره کوو، لیکن دا د اول چې کوم جماعتونه دي دغلته کوم وخت کې چې د خندق کنیسته او کوم جماعت کې چې هغه وس سره کوم اصحابي و د هغه په نوم منتې دی. که دا جومات تاسو وګورئ نو د ګټې نه جوړ دی، دننه ورته به هم ځو، لیکن دا ده چې تاسو ته د بار ایریا ښیو. دلته کې دا بورډ لګېدل دی، په دې دا بورډ باندې نقشه هم ورکړې ده، هدایتنامه ده. بیا که څوک زیارت له راځي هغوی دپاره نمبر هم ورکړی دی. بس که دا بره جومات دی نو دا تاسو وګورئ، دې ته اوس مونږ خیجو. دا بالکل د غر منتې له پاسه دی، یو ورکوټی جومات چې کوم دی هغه کوز دی، د غر له پاسه هم څه دغلته جوړ کړي دي هغه هم په نظر کې راځي. یو دا مخامخ جومات تاسو کته، بل دا کته چې کوم دا کسان روان دي دې سره خوا کې دغه هم دی. مطلب دا دی چې دا اوچت ځایونه کوم دی لاندې هم دی، نو دغلته مسلمانانو فتح حاصل کړې وه. او دا جوماتونه چې کوم په نومونو منتې دي هغه نومونه تاسو ته ښیو. کوم دا غټ جومات دی دې ته وایي مسجد فتح، دویم مسجد سلمان فارسی، مسجد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، مسجد عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ، مسجد علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ، اور مسجد فاطمه زهرا دی. نو په دې جوماتونو کې داسې سپیسیفیک یو خاص بورډ موډ نه دی لګېدلی چې مونږ تاسو ته وښیو چې دا جومات کوم یو اصحابي په نوم دی. لیکن البته دا تاسو ته مونږ ضرور ښودلی شو چې د آبادی څنګه شوی دی، دې کې چې کوم څه شی استعمال شوی دی، کوم میټیریل استعمال شوی دی، د دې نقشه څنګه ده. اوس خلک چې هم دغلته ځي نو 2 رکعاته نفل کوي، ځان له دواګانې غواړي او دوا د الله قبلې هم. که دا تاسو وګورئ نو دې کې تاخونه پرېښي دي، یو قسم سوري پرېښي دي، دواړه طرف ته دي. او ورسره دا ده چې دلته کسان راځي موزوم کوي، او د دې انټیریر او ایکسټیریر چې تاسو وګورئ نو پخوا وخت څومره چې کلچر دی هغې سره دا میلاویږي. که دا تاسو وګورئ نو دلته کې چت خو نشته، دې نه چت تللی دی، لیکن دا ده چې هغه ځای کوم بنیادي ځای چې دی هغه موجود دی، په هغه بنیادي ځای کې دوی کارپېټ اچول دی. دلته کې جنمازونه موجود دي، خلق پکې مونځ کوي، ځان له عبادت کوي، دعاګانې غواړي، نفل کوي. او کرسۍ هم دی، کوم چې معذوره کسان یا کېناستې نشي او په کرسو ځان هم مونځ کوي. نو دې نه علاوه د بل ځای ته چې مونږ راغلو نو دا هم خپل په هغه حالاتو کې دی. خو دا ده چې مخکې نه ځو تاسو ته ښیو آیا دندې دې دپاره جالی لګېدل ده، شاید ګیټ بند وي، که چېرته کولا وي نو دا هم تاسو ته دندې ښیو. خو دا ده چې دې ته لګېدلې زما په خیال تاله ده او دندې لار دې ته بنده ده، خو بار نه تاسو کتلی شئ تاله لګېدل ده. بهر طرف نه تاسو ته مونږ د دې زیارت وکړه، او دې نه بعد مونږ ځو بره دا اوچت بل جومات دی هلته کې خیږو، هغې نه بیا راځو فتح مسجد ته، او هغې کې به تاسو ته مونږ د هغې باره کې هم خبره کوو. دا اوس مونږ راغلو دا په دې ټاپ باندې دی، مطلب د دې غر لاندې چې کوم دی 3 جوماتونه لاندې دي، یو په دغه سایډ دی، دا اوس چې کوم ځای ته مونږ روان یو، یو دې نه مخامخ پورې مونږ چې اول کوم ځای ته په سیړو ختلي وو هغه دا 2 ځایونه اوچت دي، او دا نور چې کوم دی هغه کوز دي. او د غټ منارې والا جومات چې دی دا هم له پاسه جوړ شوی دی. بیا که دا وګورئ نو دا هم هغه شانې ډیزاین شوی دی، دې کې تاخونه دي، خیر دې کې خو داسې سوري نشته، لیکن تاخونه ضرور دي پکې، او د دې هم انټیریر ایکسټیریر سټرکچر هم هغه شانتې دی کوم چې تاسو ته مونږ په اولنو کې وښو. او دا ټول ګټه لګېدل د اوس دغه پته نه لګي چې په دې کې دندې دوی کوم میټیریل استعمال کړی دی، ولې چې خټه خو نه ده دومره مضبوطه نه وي، خو داسې ده چې څه ریلیټډ ونتکې څه شکل کې داسې ښکاري چې هغه شانتې څه شکل لري ده. او تاسو که وګورئ هم نو دغه ټول سیاح راځي دلته کې زیارت له راځي، او ورسره دغه غر دی، دا د غر په دې منځ غوند کې ځای کې دی، اخواتې نه هم آبادي ده او د بل طرف ته هم ده. دا اوس مونږ وختلو بره فتح مسجد فتح ته. دې ته مسجد فتح هم وایي، دې ته مسجد احزاب هم ویلی کېږي.
مسجد احزاب ولې ویل کېږي چې دلته کې غزوت احزاب په دوران کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ ادا کړی او دلته کې چې کوم دی د قرآن آیات الفتح هم په دې مقام نازل شوی و. د جنگ نتیجه چې وه دا مسلمانانو ته په فتح باندې ختمه شوې وه. دا تاسو وکته نو د دې هم زیارت وکړه او خپل وروڼو سره شریک کړئ. نو دا وه چې بیا دلته کې د مونځ ټایم شو، جمعې ورځ وه، موږ دلته کې مونځ وکړو دغه جومات کې. دې نه بهر بیا موږ دا ووتلو. دا تاسو ډېر مقدار سره خلک ګورئ، ډېر زیات خلک راځي دلته کې د جمعې مونځ نه او لاندې اول نه که موږ ویډیو جوړول نو دلته کې څوک ونه، نو بیا دا وه چې موږ مونځ ته هم دغلته ایثار شو، دا ډېر خلک راغی. نو امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي، خپل مسلمان وروڼو سره یې ضرور هم شیر کړئ.